السلام علیکم. دغه یو افغان کډوال دی، دوی لوڼې یې ورکې دي، یو د 16 کلو ده، یو د 22 کلو ده. پیغلې دوی لوڼې یې ورکې دي، پریشانه دی. نو دی وایي چې دلته پاکستان موږ نه پرېږدي، دلې په پاکستان کې موږ نه پرېږدي. پاکستان حکومت هغه وایي چې بار سي، او زما دوی لوڼې چې دي، دوی لورانې چې دي، هغه نادرکې دي. نو دی وایي چې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. په دا ویډیو کې وایي که زما لوڼې زما خبره اوري هم زما سره رابطه وکړي، که د چا لیدلې وي د چا سره یې هغه دې رابطه راسره وکړي. ولې زه وطن ته روان یم، که ولاړم بیا نه شو راتلی. اوس هم له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یم، او که وطن ته ولاړم دا لوڼې راڅه پاتېږي، نو هغه دې زر تر زر زما سره رابطه وکړي چې وطن ته یې بوځم. نو دغه خبرې د دا پلار خبرې واوري. نو زه اوس په دغه مسله دا 15 میاشتې کېږي چې زما لوڼې دوې لوڼې مې د کوره وتلي دي. اوس یې یو درک نه معلومېږي. موږ ډېر ځایونه پسې کتلي دي، ډېرې پوښتنې مو کړي دي. اوس چې د هر چا سره یي د خدای لپاره موږ سره دې رابطه وکړي. د لمبر زور کوم په د لمبر دې رابطه راسره وکړي. دا ستا لوڼ حاجي صاحب د څو کلو دي، څو ټیم یې کړي چې ورکې دي؟ زما لوڼې تقریبا 15 میاشتې کېږي چې ورکې دي. زما لوڼې د لوی اختره بعده ورکې دي. لوی اختره بعد 15 میاشتې تقریبا اوس کېږي. تا دورې په بوستان، کوچله، کوټه، پښین دا علاقه هم کتلې دا علاقه مې ګرده کتلې ده. در کلاسیکلا، لورلایي، در زیارت، دا ریګوړه د شاوخوا دا ځایونه ما ګرده کتلي. ته په بوستان اوسېدونکی حاجي صاحب، او ستا په اصل کې ته یې د کوم ځای؟ تا خو زه د افغانستان یم، او نو دا خو تا ته ډېر مشکلات دي. ګورمنټ به تا باسي او دا خلکو ته ستا د نجونو په خپله ستا اواز اوري. د هغو ته ته څه پیغام ورکوې؟ بس زه دا پیغام ورکوم چې وروره هر سړی د خدای لپاره دې ما دا نجونې چې دا هر چا سره دي په دا لمبر دې رابطه راسره وکړي. موږ ګورمنټ باسي، موږ وایي چې موږ ته دونه درک معلوم سي، دونه پته معلومه سي چې دا نجونې د دغه سړي سره دي. نه موږ بد ورسره کوو، نه بل ورسره کوو، بس خالي ما چې هغه ځای معلوم سي. د دغه لپاره د خدای لپاره موږ سره اوس دا هم نه ده دا نجونه ژوندۍ دي، مړې دي، مړونه کړي دي، دا یو درک یې نسته؟ یو درک یې نسته. بس چې موږ ته دونه درک معلوم سي چې پر دا ځای باندې دي، ژوندۍ دي، مړې دي، د هر چا سره دي، مطلب په دغه لمبر دې رابطه راسره وکړي. دغه دپاره ته یې کوم د مستی د بوستان تاڼه د هغه سره ته قانوني کاروایي دغه ورکړی دي، درخواست یې درخواست موږ کړی دی. دا ستا نجونه څه نومېږي او د څو کلو دي؟ دا تقریبا د 21-22 دا رقم سره پسې دي. د 21-22 کلو دي. 21-22 کلو دي. نو دغه نجونې چې دا هر چا سره دغه سړی د سنځاوۍ سره ته ورغلی، دا تا له چا دروښلی چې دلته راسه په سنځاوۍ کې وګوره؟ یاره دا ما ته چا وویل ته دغه علاقه مو ګوره، دغه ځای مو ګوره. نو بیا زه رالم، پوښتنه مې وکړه، دغه ورور زما سره راغی تر دا ځای پورې. ده ویل هر خدمت چې زه درته ولاړ شپه یې هم راکړې ده، کور یې ودان، خدمت یې هم کړی دی. نو بیا دا یې رالو دلته. اوس دغه ته دغه چې موږ ته څوک پته په لاس راکړي یا موږ ته خبره په لاس راکړي، د هر چا سره دي. د خدای لپاره چې موږ سره دا کومک وکړي. تاولا دی، زه یم د سنځاوۍ د ریګوړي یم، کور مو په ریګوړي کې پر عالمګیر چوک دی. تاولا مو نوم دی، د پلار نوم ماجمونډی دی، پلار مو مړ دی. برایي ورور راته خپل کار باندې لګیا وم، موټر مې ډکول، دا سړی راغلی، زنانه ورسره وه، په موټرسایکل باندې یوه کوچنۍ نجلۍ ورسره وله. زنانه ننوته زموږ کور ته، دا سړي زما حال وکړی. ما څه کوئ له کومو خوا راغلې؟ چې وروره موږ له دا خوا رالو، دوې نجونې مو ورکې دي. وروره اوس په دا نجونو پسې ګرځو، زیات وروره د لویې په میاشت کې ورکې دي. یو درک یې نسته چې مړې دي، ژوندۍ دي، چا غواکړګي دي، څه تر مسله. وروره شپه مو ورکړې ده، مړۍ راسره خوړګې ده. اوس یې زنانه هلته وپاتې شوه، موږ پر کور پاتې شوه. دی راغلی ویل په بازار کې وروره پر فیسبوک کې ورکومه، ورور د الله د رضا لپاره که یو چا موندلګي وی وروره حال به راکړي که نه ولې. وروره موږ سرکار تنګ کړي، موږ سرکار اړوي. بس له دغې وجې چې خالي دا زموږ زړه لږ په سکون شي چې به یې ژوندی دي یا مړي دي یا یې مېړه کړی دی یا نه دی کړی. بس اوس مو دا د بازار راوستلی دی، بازار کې مو دغه ویډیو کړې ده، تر تا د راغلو ستا یې کور ودان، ستا د میډیا کور ودان، ستا کور ودانۍ نو قدرمنو، واقعي پلار پریشانه دی. افغان کډوال دی، پاکستان وخت نه ورکوي چې خامخا به وځي، لازمي به وځي، او دلته لوڼې ورکې دي، هغه هم پیغلې دي.
نو پلار یې خامخا پریشان دی. تاسو مرسته ورسره وکړئ د الله د رضا دپاره ویډیو ډېره شیر کړئ چې دغه دوی لوڼې پیدا سي او موبایل نمبر دی د دغه پلار موبایل نمبر پر دا ویډیو دی په دغه رابطه ورسره وکړئ.